मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा 13 ورځ د ساولډیر په مسجد معاویه کې د دوو ماشومانو محمد منصف او مرجان د ختم القرآن یو خوندور تقریب وشو. د دې تقریب تابعه مفتی زین الله صاحب او د هغو ملګرو کړې وه. کین زمونږ په مدرسه کې د یو دوو ګلالو بچو ختمونه وو. زمونږ د مدرسه تقریبا د 20 کالو راسې د محله کې کار کوي او الحمدلله دلته مونږ سره درس نظامی او د تجوید او د حفظ د ترجمه او د تفسیر کلاسونه ډېر ملګري الحمدلله په کې شریکيږي. د علاقې او د کلی عوام الناس اغیم دلته کې راتګ کوي. دلته کې یو پبلک د پاره عوامي درس ماسختن او د ماسپهین د مانځنه وروسته هر شعبان رمضان کې بدلتا دوره تفسیر کېدو. دوره تفسیرم تقریبا 19 کاله د کلی کې وشو او د محله کې د قرآن د ترجمه او د درس دا شلم کال روان دی. پدې کې 2-3 پیری قرآن کریم په ترجمه سره ختم شو. عوام الناس ای کې په ذوق شوق سره شریکيږي. مشر میلمه پکې پخوانی ډسټریکټ ممبر مولانا عرفان الله صاحب وو. د ختم القرآن په دې نورانی تقریب کې ډېرو خلکو ګډون کړی وو. مختلفو نعتخوانانو پکې خپل خوندور حمدونه، نعتونه او نظمونه واورول. قربان شمع نبی سردارا قربان شم قربان قربان شمع کا قربان شم قربان قربان شمع کا دا ختمونا دا قرآن مبارک بار زمان مبارک بار زمان مبارک بار زمان مبارک بار زمان مبارک محبوب یزدا شاہ خوبان آقا تمہیں تو میرا ایمان محبوب یہ خود باہر چاگرانی. منصف او مرجان د ختم القرآن د پاره اخیری سورتونه بغیر له استازه ټول محفل ته واورول او ډیر داد یې حاصل کړو. يجعل قيدهم في التدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل يا مكر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. د نورانیت نه ډک دا تقریب د مولانا شمشو تبریز صاحب په دعایه کلماتو سرته ورسېده. الله دې قبول کړي.